سبق دا د ډیر ملګری خواهش کړو چې مکتبه شامله څنګه کار کوي. اول به داسې چلو کو چې یو صفحه USB پیدا کو. صفحه USB چې پیدا کو نو داسې بل چې وایرس پکې نه، صفحه دا معنی چې وایرس پکې نه. دا USB کې به مکتبه شامله د بل کوم کمپیوټر نه چې هغه محفوظ یعنی هغه ونه لري دا وایرس هغه نه به کاپي کو. نن سبا مکتبه شامله تقریبا 13.5 GB یا دینه لږ زیات کم دی. په مکتبه شامله کې دغه فایلونه وي، ګوره یو بن وي او باکس وي، کتابونه ټول په دې کې 12.2 GB دا دی. دا نور د پروګرام فایلونه دي. دا ټول دا فایلونه په مکتبه شامله کې وي او دا ټول بیا په بل فایل کې لایبرری په نوم یا مکتبه شامله په نوم باندې. نو دا لایبرری یا مکتبه شامله به ټول د کمپیوټر نه کاپي کو USB ته او بیا به راشو خپل کمپیوټر ته. خپل کمپیوټر کې دلته وګورئ C کې خو به نه کاپي کوئ، په E یا F کې به کاپي کوئ. لکه دلته ما په E کې کاپي کړی نو E خلاص کې بیا به د USB نه کاپي کوئ. چې کله ټول کاپینګ خلاص شي نو دا د مکتبه شامله فایل به خلاص کی. چې دا خلاص کی په دې کې دغه سیټ اپ راځي. ګوره دا سیټ اپ به وایي ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک وکړئ کمپیوټر ته نه غواړي چې دا یو پروګرام ده په کمپیوټر کې انسټال کوم کنه، تاسو به ورته وایئ چې یس. نو په دې ترتیب ګوره مکتبه شامله مهم فایلونه هغه په کمپیوټر کې انسټال کیږي. لکه وخت اخلي، یو منټ ډیر نه اخلي. کله چې انسټال شو نو مکتبه شامله خپل دلته کولاوي. د لپاره یو مهمه خبره بل دا ده چې په لانګویج کې باید د سیستم زبان هغه عربي وي. لکه کنټرول پینل کې کنټرول پینل ته ولاړ شو، د وینډوز 7 او 8 کنټرول پینل لږ فرق لري. په کنټرول پینل کې لانګویج ته لانګویج باید هلته باغی سیستم لانګویج د سیستم زبان باید هغه عربي وي. که سیستم زبان عربي نه هغه بل زباني به نه کوي، بیا مکتبه شامله نه خلاصي. دا پکې مهم ده. اوس مکتبه شامله مو خلاص کړل. مکتبه شامله نه څنګه استفاده وکړو هغه به په دغه بل ویډیو کې زه تاسو ته تفصیل بیان کوم، ځکه چې اوس دا 3 منټه شو نه خلاصي. السلام علیکم.